ځوان شاعر او ادبپوه دانیال تریر چې د بلوچستان صوبې اوسیدونکی دی د اردو شاعرۍ په څنګ کې په دې وروستیو کې پښتو شاعري پیل کړې ده. د له بارکوال میخیل سره د پښتو ادب په بریاوو او مشکلاتو خبرې کړې دي چې دلته یې اورئ. دانیال صاحب، څومره چې تاسو د اردو ادبیاتو مطالعه لرئ، په پښتو کې کومه هغه خلا ده او کومه هغه تنده تاسو محسوسوئ چې هغه په پښتو ادبیاتو کې هغه نشته او د نړۍ په نورو ژبو کې شته؟ مطلب د اسالیب په حواله، د ټیکنیکس په حواله. مثلا یو ټیکنیک دی چې موږ ورته د آزاد تلازمه خیال ټیکنیک وایو. په دغه وخت په دنیا کې د آزاد نظم په حواله تر ګردو زیات مقبول ټیکنیک دی. دا ټیکنیک چې دی هغه پښتو کې تر اوسه لا پورې پیل شوی هم نه دی په صحیح معنی. نو دا یو ډېر غټ فرق دی. دغسې د افسانې په حواله، مطلب د کهانی بغیر د افسانې بنیاد په اردو کې هم شروع شوی دی او په انګریزي ادب کې خو ډېر مخکې شروع شوی دی، خو پښتو کې تر اوسه پورې داسې کهانی نه ده لیکل شوې چې کهانی نه لري، داسې افسانه نه ده لیکل شوې چې ګر سره پلاټ نه لري. دانیال صاحب، کله چې تاسو په اسلام آباد کې ژوند کاوه، هلته به تاسو د اردو د لیکوالو او شاعرانو په غونډو کې ګډون کاوه. د زموږ د ادبي ټولنو د ادبي غونډو چې په هغه کې نقد کېږي، د هغه او د اردو د لیکوالو د ادبي نقدونو ترمنځ څه فرق وینئ؟ پښتو کې شاعري شته، کریټیو لیټریچر ډېر ښه دی. یو څو شاعران داسې شته چې زه د اردو د ښه شاعرانو برابر بولم یا د انګریزي ښه شاعرانو برابر بولم، خو شاعري چې دا هغه ډسکشن غواړي. بحث بغیر ته ښه شاعر هم ښه نشي ثابتولی. تر اوسه پورې یو زباني روایت را روان دی که نه. مطلب زه به تا ته ووایم چې بی دا شاعر چې دی دا ما ویلی دی ډېر ښه شاعر دی، ته به دوه کسانو ته نور ووایې. داسې یو زباني تسلسل روان دی او په دغه زباني تسلسل کې او په یو څو تاثراتو په حواله موږ دا خبره کوو چې دا شاعر ښه شاعر دی. په هغه د هغه شاعر په حواله موږ تر اوسه پورې په صحیح معنا په تنقیدي ژبه کې د تنقیدي دلایلو په حواله هغه شاعر ښه شاعر نه دی ثابت کړی. که هغه رحمان بابا یې، که هغه خوشحال بابا یې، تر اوسه پورې موږ رحمان بابا د تنقید په ژبه یو ښه شاعر نه دی ثابت کړی. او دا یو حقیقت. تاسو چې وایئ په پښتو ژبه کې د نقد یا د تنقید برخه ډېره کمزورې ده یا بیخي شته نه، آیا د دې علت دا بولئ چې زموږ لیکوالان ادب ته په برسېرن یا په سطحي نظر ګوري، ورته جدي نه دي، که یا څه علت یې په ګوته کوئ؟ مطلب زموږ علمي تاریخ چې دی نسبتاً کمزوره دی. د مطالعې رجحان نشته. د شعر په حواله خو شته، د نثر په حواله بالکل نشته. د تنقید روایت بالکل یو جلا روایت دی. هغه معاشره چې کم په وجداني علم باندې زیات یقین لري، الته همیشه د تنقید تاریخ چې دی هغه کمزور وي. په اردو کې هم اول زموږ روایت چې را روانو د میر او تر غالب دور پورې، دا روایت چې و دا وجداني روایت و. او زموږ د علم ماخذات چې و هغه وجداني علوم څخه تړلې و کنه. او پښتو روایت هم دغه څه دی. د علم او وجدان کې چې کومه فاصله ده، دا هغه بنیادی وجه ده چې موږ تر اوسه پورې تنقیدي روایت په سم انداز پیل کړی نه دی. د اردو شاعري اوس ډېر پرمختګ کړی دی. آیا د پښتو شعر مطالعه خو تاسو لرئ، آیا د پښتو نوې شاعري موږ د اردو له نوې شاعري سره مقایسه کولی شو؟ د تخلیقي ادب په حواله زه دا محسوسوم چې پښتو کې بیخي ډېر لیکوالان داسې شته چې له دنیا سره سم برابر روان دي په هر حواله. خو دغه خبره مطلب دا نه دی چې دا شاعران او دا ادیبان چې دي دا هغومره علم هم لري لکه چې د اردو والا یا د انګریزي والا یا د نورو ژبو ادبیاتو والا لري. دا ترقي چې دا د تقلید په حواله سوي ده. مثلا هغه شاعران چې موږ دغه وخت د پښتو ښه شاعران ورته ویلی سو، هغوی په خپله یو څه ټیکنیک نه دی پیدا کړی. هغه ټیکنیک څه فالو کړي دي کوم چې په اردو کې رایج سوي دي یا په انګریزي کې رایج سوي دي. او په دغه حواله هم هغوی د هغه ټیکنیک و اصلیت ته غور نه دی کړی، خالی د تقلید په طور قبول کړی دی. خو تخلیقي عمل یو داسې عمل دی چې هغه خامخا یو څه نویوالی ورکې پیدا کوي، یو څه اضافه هم ورکې پیدا کوي. نو په دغه حواله پښتو ادب کمزوره نه دی، خو د نومانو د مقدار او د معیار یو څه فرق خامخا شته. تاسو په پښتو کې به مو اوس هم تازه په شاعري پیل کړی دی، په پښتو شعر او لږ شعرونه به مو لیکلي. آیا د پښتو شعر ساحه همدومره پراخه بولئ څومره چې د اردو شعر ساحه پراخه وه ستاسې لپاره؟ زه شخصیت پراخ بولم. که شخصیت پراخي نو هغه په ژبې کې په خپله گنجایش پیدا کوي. او که شخصیت پراخ نه وي، هغه که په انګریزي ادب کې، که په فارسي ادب کې، په عربي ادب کې اظهار وکړي، نو هغه اظهار کې چې ژورتیا ده هغه نشي پیدا کولی. د شخصیت له پراخوالي څخه مو مطلب څه ده؟ د مطالعې پراخوالی. که په پای کې ستاسو د پښتو یو شعر راته ولولئ. یو ساعت چې د وخت لا څخه پیدا کم،
بهروبر به ابتدا څخه پیدا کم. یو سالم وجود له خاورو جوړومه، بل وجود به له دعا څخه پیدا کم. زه ډیوه یم معجزه یم که ته وایې، نو هوا به له رڼا څخه پیدا کم. ماښامونه الزامونه اندامونه نور به څه له شاوخوا څخه پیدا کم. ماښامونه الزامونه اندامونه نور به څه له شاوخوا څخه پیدا کم. زه په ځان کې یو خلا پیدا کومه، چې دنیا له دې خلا څخه پیدا کم. ویده شیم چې راویښ مې نه کې وخته، شور و شر به له چوپتیا څخه پیدا کم.